نن چې ته په ګیلمان باندې غیرت کوې زه منظور پښتون ته وایم زما غږ که در رسیږي منظوره دغه لار دا کږلیچونه لري دغه لار چې په کومه لار باندې ته روان او د تا له مړو د تا له شهیدانو نه سوء استفاده هغه خلک کوي چې 20 کاله زموږ مرۍ قطع کړي دي دغه لار دغه مزل صحیح مزل نه ده کم از کم دغه پالیسی خو د تا باید د افغانستان په اړه باندې معلومه وي همیش چې د تا په د پی ټي ایم ده او که نه پوهېږم د تا د ګوند خلک په ډېر ظلم او په وحشت باندې وژل کیږي د تا له دغو مړو نه ولې خلک سوء استفاده کوي غلط سیاست پې باندې کوي کومه ورځ موږ د تا په خلاف باندې د تا د ګوند او د تا د تنظیم په خلاف باندې کوم خبره کړې ده تا په خپله دا خبره نه ده کړې چې د افغانستان مسله د افغانستان ده زه په هغه کې کار نه لرم دغه خلکو ته ته یو پیغام ورکه چې زما د شهیدانو او زما د مړو نه سیاست په دې باندې مه کوئ د دوی په مظلومیت باندې تاسو د افغانان مظلومان مه کړوئ منظور پښتونه 20 کاله په افغانستان کې کوم حالت تیر شو تا ونه لیده دغه اصلحې له کوم ځای نه ورته راتللې خو که په وزیرستان کې ظلم کیږي ظلم ده او که په هلمند کې ظلم کیږي هم ظلم ده که هلته جنایت کیږي که دلته جنایت کیږي جنایت خو جنایت ده وحشت خو وحشت ده تا ونه لیدل چې زرګونه افغانان د امریکایانو د سکنجو لاندې په شهادت ورسېدل زندانونه یې پې باندې ډک کړل زموږ وطنونه یې لوټه لوټه کړل مدرسې یې بمبار کړې جوماتونه یې بمبار کړل موږ خو لا تر اوسه پورې له خپلو زخمونو نه وینې څاڅي دغه امن افغانستان چې نن ټول افغانان پکې په امن کې ژوند کوي ولې دغسې یو څوک راجو چې د یو مظلوم له مرګ نه دغسې سوء استفاده وکړي الله مو عزتمن لره